یک دو کوڅو ملنګ مې نه کړې وای بیا به په خپله مینه نه کوم نازونه په دې ارمان کې هغه رنګې وخت تېروم وخت په دې ارمان کې هغه رنګې وخت تېروم چې به راوځي چې به کله سپین څادر په سر کې یو مسافر په کلیوال پړونې داسې مړ دی چې ورته هلک یو په خپله سپین څادر په سر کې چې د ژوندون څه مرحلو ته مې ژوندون رسېده زړه ته مې رو رو درد دننه او د پرون رسېده چې د ژوندون څه مرحلو ته مې ژوندون رسېده زړه ته مې رو رو درد دننه او د پرون رسېده رشته د وینې هم والله چې د منلو څیز دی رشته د وینې هم والله چې د منلو څیز دی د موسی لاس که رسېدو نو په هارون رسېده څه یې په منځ کې دیوال جوړ شو چې بیل را بیل کړل څه یې په منځ کې دیوال جوړ شو چې بیل لا بیل کړل زنګون چې سر ته رسېده سر ته زنګون رسېده د بیابان لیدل د دواړو په قسمت کې و جوړ د بیابان لیدل د دواړو په قسمت کې و جوړ که دی په خپله تلو دی په لټون رسېده زه خو به وایم چې دوزخ ته پښتون تلو هغه وخت که څوک جنت ته رسېده نو هم پښتون رسېده منصوره ته ترې څنګه روغ تندی واپس یې اخر منصوره ته ترې څنګه روغ تندی واپس یې اخر چرته چې ته ځې خو هم هلته به مجنون رسېده منصوره ته ترې څنګه روغ تندی واپس یې اخر چرته چې ته ځې خو هم هلته به مجنون رسېده وخته په دې ارمان کې هغه رنګې وخت تېروم چې به راوځي چې به کله سپین څادر په سر کې یو مسافر په کلیوال پړونې داسې مړ دی چې ورته هلک کړی او په خپله سپین څادر په سر کې مرګیا ډېر بې وخته رالی داسې دې نه وي چې د موره به یو وینه